د غرغښت راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. د زده کړې په کور کې خپرونې ته په خیر راغلی. نن د 12م صنف د مضمونونو نوبت دی. په ریاضي کې نن د څو معادله‌یي تابعګانو په متمادیت باندې خبرې کوو. د څو معادله‌یي تابعګانو متمادیت یا د ټوټه‌یي تابعګانو متمادیت. د څو معادله‌یي تابعګانو په متمادیت کې مهمه خبره دا ده چې کله چې یوه څو ټوټه‌یي یا څو معادله‌یي تابع درته درکړې وي متمادیت یې معلوموئ، نو د تابع د هرې برخې یا د هرې ټوټې به د ښي لاس او چپ لاس یعنې په مجموع کې به د تابع د ښي او د کیڼ لاس لیمیټونه پیدا کوي. که چیرې دا د ښي او د کیڼ لاس لیمیټونه یې سره مساوي شول نو تابع په ورکړل شوې نقطه کې متمادي ده، او که د ښي او چپ لاس لیمیټونه یې مساوي نه شول نو تابع په ورکړل شوې نقطه کې متمادي نه ده. فرض کړئ د اف ایکس یوه تابع ده. اف ایکس تابع مساوي کېږي له دوو برخو نه جوړه شوې ده. ایکس مربع منفي 2x جمع 1. بله برخه یې ایکس مربع منفي 3 ده. هرې برخې ته خپل شرط ښودلی دی. فرض کړئ د اولې برخې شرط ایکس کوچنی دی له 2 نه، دا د دویمې برخې یا د دویمې معادلې شرط ایکس لوی مساوي 2 دی. د دې تابع متمادیت په ایکس مساوي 2 ټکي کې وڅېړئ. په ایکس مساوي 2 ټکي کې د دې تابع متمادیت وڅېړئ یا متمادیت یې معلوم کړئ. ایکس مساوي 2 نقطه یې ځکه ښودلې ده چې دلته په شرطونو کې ایکس له 2 نه لوی او کوچنی راکړل شوی دی. نو اوس د دې متمادیت چې مطالعه کوئ په ایکس مساوي 2 کې د تابع د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه پیدا کوو. لیمیټ دی اف ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي 2 ته له ښي لاس څخه یا د ښي لوري. 2 ته له ښي لوري دا معنا لري چې ایکس دلته له 2 څخه لږ لوی دی. نو ایکس په کومه برخه کې د 2 نه لوی دی؟ په دا دویمه ټوټه کې. نو د ښي لاس لیمیټ چې نیسئ دا د دویمې برخې لیمیټ به ونیسئ، ځکه د دویمې برخې چې په دا دویمه برخه کې ایکس له 2 نه لوی دی. نو لیمیټ دی ایکس مربع منفي 3 کله چې ایکس تقرب کړی وي څو ته 2 ته له ښي طرف څخه. 2 قیمت راواخلئ د ایکس پر ځای وضع کئ. 2 مربع منفي 3 مساوي کېږي 2 مربع 4 منفي 3 مساوي کېږي په 1 سره. د ښي لاس لیمیټ د دغې تابع څو سره مساوي شو؟ له 1 سره مساوي دی. د کیڼ لاس لیمیټ ته راځو. لیمیټ دی اف ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي 2 ته له کیڼ لاس څخه مساوي کېږي له لیمیټ دی کیڼ لاس. دا معنا چې ایکس باید له 2 نه کوچنی وي. په اوله برخه کې دلته ایکس له 2 نه کوچنی راکړل شوی دی. مساوي کېږي لیمیټ دی تابع ایکس مربع منفي 2x جمع 1. ایکس تقرب کوي 2 ته له کیڼ لوري. اوس به 2 راواخلئ په تابع کې به یې وضع کوئ. 2 مربع منفي 2 ضرب 2 جمع 1 مساوي 2 مربع 4 منفي 2 ضرب 2 دی ده. منفي 2 ضرب 2 منفي 4 جمع 1. 4 منفي 4 ختمیږي مثبت 1 کېږي. نو اوس وګورئ د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه څنګه شول؟ مساوي شول. دا چې د ښي لاس او کیڼ د ښي لاس لیمیټ د تابع څو شو؟ 1. د کیڼ لاس لیمیټ 1 شو. کله چې په یوه څو معادله‌یي تابع کې د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي شول نو ویلی شو چې تابع د اف ایکس تابع په ایکس مساوي 2 ټکي کې متمادي یا څنګه ده یا پیوسته ده.
دغه تابع په x مساوي 2 نقطه کې په x مساوي 2 نقطه کې متمادي ده یا پیوسته تابع دي ته ویلی شو په x مساوي 2 کې دا تابع متمادي بللی شو په ورته ډول یو بل مثال ته راځو دا هم د کتاب مثال اوس یو بل مثال په کتاب کې راکړی دی په دې باندې کار کوو تابع راکړې ده څو معادله‌یي تابع یا دوه ټوټه‌یي تابع ده په یوه نقطه کې غوښتنه کړې ده چې دې کې معلومه کوي چې دا تابع متمادي ده یا نه تابع داسې ښودلې ده چې د اف ایکس تابع مساوي ده له اف ایکس تابع مساوي کیږي له 2x جمع یو 2x جمع یو کله چې x لوی مساوي وي له یو څخه او دا بله برخه کې یو منفي x لرو کله چې x کوچنی وي د یو نه دې تابع متمادیت وڅېړئ په کوم ټکي کې په x مساوي یو کې متمادیت وڅېړئ په x مساوي یو کې دا تابع څنګه ده متمادي ده او که نه ده متمادي نو د دې څېړنې لپاره به څه وکئ د تابع وینئ په یو کې هلته هم x ونه لوی او کوچنی دی نو د تابع لیمیټ پیدا کوو په یو نقطه کې لیمیټ د اف ایکس کله چې x تقرب کړی وي یو ته له ښي لوري نو یو ته له ښي طرف نه کومه برخه په نظر کې نیولی شئ x یو ته له ښي لوري دا معنا لري چې د x قیمت له یو څخه زیات دی x کومه برخه کې یو نه زیات دی په د اوله برخه کې یو نه نو دا د اولې برخې به لیمیټ ونیسئ لیمیټ اف ایکس x تقرب کوي یو ته دا مساوي کېږي له لیمیټ ته 2x جمع یو 2x جمع یو x تقرب کړی یو ته له ښي لوري مساوي کېږي له یو به راواخلی په دې کې به یې وضع کوئ تابع کې مساوي کېږي 2 ضرب یو جمع یو مساوي کېږي 2 ضرب یو 2 جمع یو درې شي د تابع د ښي لاس لیمیټ څو سره مساوي شو له دریو سره مساوي دی د ښي لاس لیمیټ د تابع څو دی 3 دی اوس راځو د تابع د کیڼ لاس لیمیټ ته لیمیټ اف ایکس کله چې x تقرب کړی وي یوه ته له کیڼ لوري دا مساوي کېږي له لیمیټ ته اف ایکس په ځای به کومه تابع ولیکئ یوه ته له کیڼ لوري دا معنی چې x په یو نه کوچنی وي هغه د دویمه برخه ده یعنې لیمیټ ته یو منفي x تقرب کوي یو ته له کیڼ لوري یو پکې وضع کوي مساوي کېږي یو منفي یو به صفر شي اوس وګورئ د تابع د ښي لاس لیمیټ 3 او د کیڼ لاس لیمیټ یې صفر شو یعنې د تابع د ښي لاس لیمیټ د کیڼ لاس د لیمیټ سره نه دی مساوي د ښي او د کیڼ لاس لیمیټونه په دې تابع کې مساوي نه شول نو چې ښي او کیڼ لاس لیمیټونه په تابع کې مساوي نه شول تابع لیمیټ نه لري چې لیمیټ یې ونه لرو نو تابع په x مساوي یو کې څنګه شوله غیر متمادي ده ځکه چې د متمادیت شرط دی چې تابع لیمیټ به ښي او چپ لاس لیمیټ موجود او مساوي به وي داسې نه ده نو x مساوي یو کې دا تابع څنګه شوله غیر متمادي ده نو کله چې دا ډول تابعګانې درکړي وي چې په یوه نقطه کې تاسو د تابع متمادیت مطالعه کوئ د تابع د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه به مطالعه کوئ د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټونه کتل کیږي که چیرې سره مساوي شول دا لیمیټونه نو تابع لیمیټ لري او په ورکړل شوې نقطه کې تابع متمادي بلل کیږي خو که چیرې دا د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي نشول بیا نو تابع په ورکړل شوې نقطه کې متمادي نه ده فرض کې یوه بله تابع ده داسې لیکلې ده چې جی ایکس مساوي کېږي له جی ایکس تابع مساوي کېږي له ایکس مربع منفي یو پر ایکس جمع یو دلته لیکلی دي چې پر ایکس منفي یو چې ایکس د یوه خلاف دی او دا بله برخه کې فرضاً دلته لیکلی دي څو دوی لیکلی دي دلته مخته ورته لیکلی دي چې x مساوي ده یو سره داسې ورته دې تابع متمادیت
تابع متمادیات په x مساوي 1 کې وڅېړئ. دې تابع متمادیات په x مساوي 1 نقطه کې وڅېړئ. نو اوس دلته دواړه لیمیټ نشئ نیولی یا یو عمومي اوس دې برخې ته راځو دې به لیمیټ ونیسئ ځکه چې x د یوه څه شی دی خلاف دی د خلاف چې لیکلی وي د دغې ټوټې به څه شی نیسئ لیمیټ ونیسئ. وینئ لومړی لیمیټ د جي ایکس پیدا کوو. دې سوال ته پام وکئ. لیمیټ د جي ایکس کله چې ایکس تقارب کړی وي څو ته یوه ته مساوي کېږي له لیمیټ د جي ایکس پر ځای به ایکس مربع منفي 1 پر ایکس منفي 1 ایکس تقارب کوي څو ته یوه ته مساوي کېږي له 0 پر 0 ابهام دی لیمیټ د ایکس تقارب 1 سرعت په قوسونو ورته تجزیه کوي ایکس منفي 1 ضرب ایکس جمع 1 په مخرج کې ایکس منفي 1 خپل لیکو. دا به اوس مساوي شي له ایکس منفي 1 ایکس منفي 1 ختمیږي یو به پکې وضع کوي ایکس یو چې وضع کوي 1 جمع 1 2 کېږي. نو لیمیټ د تابع څو دی 2 دی. اوس دا لاندې ټوټه څه وایي دا وایي چې که تابع کې د ایکس پر ځای یو وضع شي نو تابع له 2 سره مساوي کېږي. یعنې دا لاندې برخه داسې وایي چې اف 1 مساوي دی 2 سره نو اف 1 نه بلکې جي یو تابع ته مو جي ایکس تابع جي 1 مساوي دی له 2 سره. اوس وګورئ د تابع لیمیټ په 1 کې 2 شو او د تابع قیمت په 1 کې 2 دی. نو د تابع لیمیټ او د تابع قیمت په 1 کې دواړه سره مساوي شول. نو تابع به څنګه شي تابع متمادي ده په کوم ټکي کې تابع متمادي ده په x مساوي 1 کې په x مساوي 1 کې دغه تابع ته متمادي تابع ویل شي. په دې ترتیب باندې هغه متمادیت او شرط معلومو. یو بل مثال راځو بل سوال دی دلته بل یو داسې مثال په نظر کې نشو دی کتاب مثال نه دی همداسې یو بل اضافي پوښتنه ده. فرض کړئ د اف ایکس تابع راکړې ده اف ایکس تابع مساوي کېږي له دریو برخو نه جوړ ده. یوه برخه یې ایکس تختیجه زر ده کله چې ایکس کوچنی 4 لوی مساوي له 0 څخه وي. بله برخه یې 15 ده کله چې ایکس مساوي 4 وي. بله برخه یې 6 منفي ایکس ده کله چې ایکس لوی له 4 څخه وي. دغې تابع متمادیت وڅېړئ په ایکس مساوي 4 کې په څو کې په دې باندې څېړنه کوو ایکس مساوي 4 کې دا تابع څه ډول ده متمادي غیر متمادي. اوس وګورئ په ایکس مساوي 4 کې دا اوله برخه وګورئ. اوله برخه کې ویلي دي چې ایکس له 4 نه کوچنی دی. د تابع لیمیټ نیسو لیمیټ ته اف ایکس کله چې تقارب کړی وي څو ته 4 ته لیمیټ ته اف ایکس ایکس تقارب کوي څو ته 4. اوس دلته خو 4 ته له ښي طرف نه له چپ طرف ته نږدېوالی دی او په سوال کې وګورئ ایکس 4 نه کوچنی راکړی ایکس 4 څخه لوی راکړل شوی دی. ایکس 4 نه کوچنی او لوی دواړه راکړي دي. نو دا په دې معنا شوله چې دغې تابع به دواړه جانبه لیمیټ نیسئ دواړه سایډونو څخه به یې لیمیټ ونیسئ. وینئ داسې کوو چې لیمیټ ته اف ایکس نیسو کله چې ایکس تقارب کړی وي څو ته 4 ته له ښي طرف نه. دا اوس مساوي کېږي له لیمیټ ته اف ایکس پر ځای ته ایکس 4 ته له ښي طرف نه دا معنا چې ایکس له 4 نه لوی دی او ایکس چېرته له 4 نه لوی دی په دا دویمه ټوټه کې. نو لیمیټ ته 6 منفي ایکس نیسو کله چې ایکس تقارب څو ته کړی وي 4 ته له ښي طرف نه 4 پکې وضع کوي دا به 6 منفي 4 مساوي 2 شي. د ښي لاس لیمیټ د تابع څو سره مساوي دی له 2 سره. اوس لیمیټ ته
اف ایکس کله چې ایکس تقرب کړی وي څو ته څلورو ته له کیڼ لوري پیدا کوو یعنې دا معنی چې ایکس له څلورو څخه کوچنی دی نو څلورو نه چې ایکس کوچنی دی هغه اوله برخه ده مساوي کیږي له لیمیټ ته ایکس د جذر لاندې ایکس تقرب کوي څلورو ته له چاپ طرف نه څلور د ایکس پر ځای وضع کوي څلورو جذر څلورو مربع جذر څو وي دوه وي د ښي لاس او د چپ لاس لیمیټونه په تابع کې څنګه شول مساوي شول خو اوس په دې باندې پرېکړه نه شو کولی ځکه دا تابع درې معادلې لري دا منځ برخه وګورئ دا منځ کې لیکلي دي چې د اف ایکس تابع پنځه وي پنځه سره مساوي ده څه وخت کله چې ایکس قیمت څو وي څلور وي ایکس مساوي یعنې دا معنی چې که په تابع کې د ایکس پر ځای څلور وضع شي د ایکس پر ځای څلور وضع شي نو د تابع قیمت څو کیږي پنځه کیږي وینئ د دغې تابع د ښي لاس لیمیټ او د چپ لاس لیمیټونه دواړه موجود او مساوي دي تابع لیمیټ لري دا تابع لیمیټ لري خو ستونزه په څه شي کې ده ستونزه دا ده چې د تابع لیمیټ په څلورو کې دوه دی او د تابع قیمت په څلورو کې پنځه دی خو ستونزه دا ده چې لیمیټ ته اف ایکس کله چې ایکس تقرب څو ته کړی وي څلورو ته کړی وي دا د اف څلور سره نه دی مساوي لیمیټ اف ایکس چې ایکس تقرب څلورو ته کړی وي دا او د تابع قیمت په څه ځکه تابع قیمت په څلورو کې څو دی پنځه دی او د تابع لیمیټ په څلورو کې څو دی دوه دی نو اوس دوه او پنځه خو مساوي کېدی نه شي خو دا چې بیا د متمادیت یو شرط کې نیمګړتیا راغله ځکه یو شرط دا و هغه دریم شرط چې تابع قیمت په هغه ټکي کې او د تابع لیمیټ په همغه ټکي کې دا باید خپلو کې سره مساوي شي او دلته مساوي نه شوه نو څنګه ویلی شو تابع په ایکس مساوي څلور کې تابع په ایکس مساوي څلور کې څنګه ده غیر متمادي ده دا تابع په ایکس مساوي څلورو کې غیر متمادي یا منفصله ده یا متمادي نه ده په دې ترتیب یې ښودلی شو بل راځو غیر متمادیت ته تر دې ځایه پورې متمادیت په بېلابېلو مثالونو کې وپېژندل شولو غیر متمادیت په اړه یو څو خبرې کتاب کې راخیستې دي غیر متمادیت له نوم څخه یې معلومیږي یعنې دا د متمادیت ضد معنا لري موږ ویلي وو چې تابع هغه وخت په یوه ټکي کې متمادي یا متصله بلل کیږي چې درې شرطونه ولري لیمیټ باید ولري ښي او چپ لاس سره مساوي شي او تابع هغه نقطه کې باید تعریف شوي وي او تابع قیمت او لیمیټ باید مساوي شي غیر متمادیت څه ته وایي که چیرې د اف ایکس یوه تابع د ایکس مساوي ا په ټکي کې د متمادیت د دریو شرطونو له جملې څخه یو یا څو شرطونه ونه لري یا یې پوره نه کړي نو تابع په ایکس مساوي ا کې غیر متمادي بلل کیږي او د ایکس مساوي ا ټکي ته د غیر متمادیت یا د انفصال ټکی وایي یعنی کله چې یوه تابع د ایکس مساوي ا په نقطه کې هغه د متمادیت تیر شرطونه مو چې ویلي وو هغه پوره نه کړي نو ویل کیږي چې تابع په ایکس مساوي ا کې غیر متمادي ده او دا د ایکس مساوي ا ټکي ته د غیر متمادیت یا د انفصال ټکی ویل کیږي د غیر متمادیت ډولونه په دې برخه کې بیا کتابونه فرق کوي بعضې کتابونه په دریو ډولو ویشي بعضې په څلورو ډولو باندې ویشي بعضې صرف په دوه ډولونو باندې ویشي بعضې لږ هم تر پنځه شپږو ډولو پورې لیکلي وي خو زموږ د مکتب د کتاب مطابق غیر متمادیت یې دلته په دریو ډولونو باندې ویشلی دی په همدې دریو ډولونو باندې خبرې کوو غیر متمادیت په دریو ډولونو باندې ویشو اول غیر متمادیت څه شی دی لومړی ډول غیر متمادیت که چیرې تابع د ښي لاس او د چپ لاس لیمیټونه ولري خو په خپلو منځو کې سره مساوي نه وي یوه تابع ده د اف ایکس دا د ا په نقطه کې د ښي لاس لیمیټ لري دوه دی مثال د کیڼ لاس لیمیټ لري پنځه دی خو ولې دا د ښي لاس او د کیڼ لاس لیمیټونه سره مساوي نه وي دې ته لومړی ډول غیر متمادیت ورته وایي یا دې ته جمپ ډسکنټینیوټي ویل کیږي جمپ
ډسکنټینیوټي یا لومړی ډول غیر متمادیت. لومړی ډول غیر متمادیت دې ته ویل کېږي چې د تابع د ښي لاس لیمیټ شته، د چپ لاس لیمیټ شته، خو ولې خپلو منځو کې سره مساوي نه دي. دې ته اول ډول یا جمپ غیر متمادیت ورته ویل کېږي. دا اکثره په ټوټه‌یي یا څو معادله‌یي تابعګانو کې منځته راځي، لکه اپیکس تابع مساوي کېږي له ایکس مربع جمع یو، فرضاً ایکس لوی مساوي دی له دریو نه. بله تابع ده 3x منفي یو، ایکس کوچنی دی له دریو نه. اوس تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه تابع په ایکس مساوي درې کې څه ډول ده؟ نو په دریو کې تاسو د پاس برخې لیمیټ نیسئ، د ښي لاس لیمیټ. د ښي لاس لیمیټ د دغې تابع یعنې لیمیټ د اف ایکس کله چې ایکس تقارب کړی وي دریو ته له ښي لاس نه مساوي کېږي. درې چې وضع کوي 3 مربع نه جمع یو لاس کېږي. د ښي لاس لیمیټ د دغې تابع څو دی؟ لاس دی. د تابع د کیڼ لاس لیمیټ ته راځو. لیمیټ د 3x منفي یو کله چې ایکس تقارب وکړي دریو ته له کیڼ لوري مساوي کېږي 3 ضرب 3 نه منفي یو 8 کېږي. وینئ تابع د ښي لاس لیمیټ معلوم دی، د چپ لاس لیمیټ هم شته، خو ولې خپلو کې سره مساوي نه دي. نو دا تابع په ایکس مساوي 3 کې ډسکنټینیوټي لري یا غیر متمادیت لري، او دغه غیر متمادیت د اول ډول څخه دی یا جمپ غیر متمادیت یا انفصال لري. دویم ډول غیر متمادیت دې ته وایي چې د تابع د ښي لاس لیمیټ او یا د چپ لاس لیمیټ یا یو لیمیټ یا دواړه لیمیټونه موجود نه وي. مساوي کول خو لکه لږ وروسته خبره وي، یعنی بیخي وجود نه لري. د تابع د ښي لاس او یا د چپ لاس لیمیټونو یا دواړه لیمیټونه او یا یو لیمیټ بیخي وجود نه لري، یا لایته نه وي، یا فرضاً بیخي تعریف شوی نه وي. نو په دې صورت کې دې ته بیا انفینیټ یا غیر معین غیر متمادیت یا انفصال ویل کېږي. په دې کې د تابع د ښي لاس او چپ لاس لیمیټونه یا دواړه نه دي موجود او یا یو بیخي موجود نه دی. لکه د بیلګې په توګه یو لاند مثال وښیو. د اپیکس تابع مساوي کېږي له اپیکس تابع مساوي ده له ایکس د جذر لاندې. دې تابع متمادیت غیر متمادیت په ایکس مساوي منفي 4 کې وچړی. اوس په منفي 4 کې دا تابع لیمیټ نه لري، ځکه منفي 4 موهومي عدد دی او موهومي عددونه په حقیقي اعدادو کې منفي عددونه په موهومي عدد کې مربع جذر نه لري. نو دا تابع په منفي 4 کې دویم ځکه د ښي لاس او کیڼ لاس لیمیټ په منفي 4 کې نه د ښي لاس لیمیټ مشخص دی او نه د چپ لاس لیمیټ معلوم دی. او دریم ډول څه شی دی؟ دریم ډول تابع د ښي لاس لیمیټ او د چپ لاس تابع لیمیټ لري، خو دا د ای په نقطه کې یا تابع تعریف شوی نه ده او یا د ای په نقطه کې د تابع قیمت د لیمیټ سره نه برابریږي. یعنی په تابع لیمیټ لري د ای په نقطه کې، خو دا د ای عدد د تابع په ډومین کې یا د تعریف په ناحیه کې شامل نه دی. او یا ستونزه دا ده چې تابع لیمیټ لري، خو هغه د تابع قیمت او دا د لیمیټ قیمت چې کوم دی هغوی خپلو منځو کې سره نه دي مساوي. لکه اوس د بیلګې په توګه د اپیکس تابع مساوي کېږي له ایکس مربع منفي 9 پر ایکس جمع 3. دا تابع اوس په ایکس مساوي منفي 3 کې غیر متمادیده. ولې غیر متمادیده؟ ځکه منفي 3 قیمت مخرج صفر کوي. منفي 3 کې اوس دا تابع لیمیټ لري، لیمیټ په منفي 3 کې تاسو کولی شئ دغې تابع لیمیټ پیدا کړئ. یعنی لیمیټ ته ایکس مربع منفي 9 پر ایکس جمع 3 کله چې ایکس تقارب کړی وي منفي 3 ته صورت په قوسونو تجزیه
کوي سرعت چې تجزیه کوي څه شی به ترې جوړ شي x منفي 3 ضرب x مثبت 3 په مخرج کې x مثبت 3 دا ختمیږي x تقارب کوي څو ته منفي 3 نو منفي 3 چې پکې وضع کوي منفي 3 منفي 3 وو منفي شپږ شي منفي شپږ دغه تابع لیمیټ شولو اوس لیمیټ لري خو لیکن منفي 3 عدد چې دی دا شامل نه دی په ډوماین اف ایکس کې د منفي 3 عدد د تابع په ډوماین کې نه دی شامل خو لیمیټ پکې لري نو دا تابع غیر متمادي ده او دې ډول غیر متمادیت ته قابل رفع د رفع کولو وړ یا ریموویبل ډسکنټینیوټي ویل کیږي ریموویبل یعنی د ریموویبل د لرې کولو وړ ده د رفع کولو وړ ده اوس دا تابع که تاسو په بل ډول بیا یې تعریف کوئ یعنی د سرعت تجزیه کوئ مخرج سره اختصار پکې وکئ نوې تابع چې لاسته راځي هغه به بیا په منفي 3 کې څنګه وي هغه بیا متمادي وي یعنی موږ کولی شو ځینو تابعګانو چې دوباره یې تعریف کو هغه لومړي حالت کې چې کوم غیر متمادیت یا انفصال لرلو هغه ترې پورته کو نو دې ته ریموویبل یا قابل رفع د رفع کولو یا د لرې کولو وړ غیر متمادیت ورته وایي یا هغه تیر مثال می چې یو حل که تابع د ښي لاس او چپ لاس لیمیټونه دواړه مساوي شول خو هغه د تابع قیمت ورسره نه مساوي کېده نو په دې صورت کې تابع غیر متمادي دریم ډول غیر متمادیت دی نو زده کوونکي باید دغه درې ډوله غیر متمادیتونو یوازې تعریفونه او ترتیب یاد کړئ بل د متمادي تابعګانو خواص ښودلي دي متمادي تابعګانو په خواصو کې دومره څه نشته صرف یوه مهمه خبره پکې ده متمادي تابعګانو خاصیتونه د متمادي تابعګانو په خاصیتونو کې داسې ویل شوي دي چې که فرض کو چې د اف ایکس تابع اف ایکس او جی ایکس دا دوه تابعګانې وي د اف ایکس او جی ایکس تابعګانې په ایکس مساوي ا کې متمادي وي نو لاندې تابعګانې به هم په ایکس مساوي ا کې متمادي وي که چیرې دا دوه تابعګانې په ا نقطه کې متمادي وي نو دغه لاندې تابعګانې به هم د ایکس مساوي ا په ټکي کې متمادي وي کومې تابعګانې یو که چیرې د اف ایکس تابع له جی ایکس تابع سره څنګه شي جمع یا تفریق شي یعنی اف ایکس تابع او د جی ایکس دواړه تابعګانې د ا په نقطه کې متمادي دي که دوی دواړه سره جمع یا تفریق کوي هغه د جمع او تفریق نه چې کوم الجبري تابع رامنځته کیږي هغه به هم د ا په نقطه کې متمادي وي دویم که دواړه تابعګانې سره ضرب کوي هغه د ضرب حاصل به هم د ا په نقطه کې متمادي وي دریم که تابعګانې یو پر بله وویشئ د اف ایکس تابع د جی ایکس په تابع باندې وویشئ په دې شرط چې جی ایکس یعنی د مخرج تابع د صفر خلاف وي جی ایکس د صفر خلاف وي دا به هم متمادي وي او څلورم که چیرې یو ثابت عدد په اف ایکس یا جی ایکس کې څنګه وي ضرب شوی وي دا ډول تابعګانې دا ټولې تابعګانې به د ایکس مساوي ا په ټکي کې متمادي وي دا مهم خاصیت کې همدا خبره ضرور ده ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درس تر همدې ځایه پورې و په راتلونکي ساعت کې به انشاءالله مشتق چې د ریاضي مهم بحث دی په دې باندې به انشاءالله کار کوو ګرانو زده کوونکو د 12م صنف د فزیک مضمون نوبت دی نن په فزیک کې د صوت په شدت باندې خبرې کوو د صوت یا د غږ شدت
د مخکې له دې څخه چې د صوت شدت ته راشو لومړی باید یادونه وشي چې صوت بېلابېلې ځانګړتیاوې یا مشخصات لري. صوت انعکاس کوي، صوت د نورو څپو په شان انکسار کولی شي، صوت پیریود فریکونسي د څپې انرژي د څپې اوږدوالی او داسې نورې ځانګړتیاوې چې په عمومي ډول مو په څپو کې مطالعه کړې وي هغه ټولې په صوت کې وجود لري. همدا ډول باید یادونه وشي چې د اورېدلو په لحاظ صوتونه یا غږونه په دوو ډولونو باندې ویشل کیږي. د اورېدلو په لحاظ صوتونه په دوه ډوله دي. یو څه شی دی؟ یو آهنګ لرونکي صوتونه دي. آهنګ لرونکي صوتونه هغو صوتونو ته ویل کیږي چې اوریدونکی د هغه له اوریدلو څخه راضي وي، د اوریدونکي په ذهن دماغو باندې ښه تاثیر وکړي، هغه ته یو خوښي وروبخي. دا آهنګ لرونکي صوتونه دي. او هغه صوتونه دویمې بې آهنګه صوتونه دي. دا هغو صوتونو یا غږونو ته ویل کیږي چې په اوریدونکي باندې بد لګیږي، د اوریدونکي په ذهن او دماغو باندې ناوړه یا بد اغیزه وکړي او اوریدونکی له اوریدلو څخه راضي نشي. دې ته بې آهنګه صوتونه ویل کیږي. دا د اوریدو په لحاظ د غږونو ډولونه دي. اوس راځو د صوت شدت ته. د صوت شدت څنګه تعریف کولی شو؟ د صوت شدت د انرژي له هغه مقدار څخه عبارت دی چې په یوه ثانیه کې د 1 سانتي متر مربع سطحه چې د صوت د خپرېدو پر استقامت باندې عمود وي د هغې څخه پرتله کیږي. یعنی د صوت شدت عبارت له هغه مقدار انرژي څخه دی چې په یوه ثانیه کې د صوت په یوه ثانیه کې د 1 سانتي متر مربع سطحې په وسیله چې دا سطحه د څپې د خپرېدو له استقامت سره عمود وي پرتله شي. لکه مطلب یې دا دی چې دغه غږیزه انرژي په 1 ثانیه کې په 1 سانتي متر مربع سطحه باندې څومره انرژي راولي هغې سره پرتله کیږي. مثال په 2 سانتي متر مربع سطحه نیو دغه غږیزه څپه څومره انرژي راولي یا څومره انرژي به هغه سطحې ته ورکړي په 15 سانتي متر مربع سطحه باندې. یعنی په 1 ثانیه کې چې دغه غږ په 1 سانتي متر مربع سطحه باندې څومره انرژي رامنځته کوي یا څومره انرژي دا سطحې ته ورکوي همدغه انرژي مقدار ته د صوت شدت ویل. د همدې څخه د صوت شدت ځانګړی کیږي یا ورسره پرتله کیږي. د صوت شدت چې دی دا یو فزیکي خاصیت دی او په بیلابیلو فکتورونو یا عواملو پورې اړه لري. د صوت شدت په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. لکه په کومو عواملو پورې اړه لري؟ د صوت د تولید سرچینه پورې اړه لري. د صوت د تولید سرچینه دا صوت چې له کومې منبع څخه مثال تاسو یو تخته مثال وهئ، یو بل ځای کې مثال یوه اوسپنه وهئ، یو بل ځای کې دیوال باندې نو د صوت د تولید په سرچینه پورې دا اړه لري. یو دویم په څه پورې اړه لري؟ دویم په محیط پورې اړه لري. شدت لکه جامدات و مایات غازات په دې کې هغه چټکتیا فرق کوي او دا په شدت کې هم رول لري. د صوت د خپرېدو په محیط پورې اړه لري. دریم د صوت شدت د صوت په انرژي پورې اړه لري. د صوت په
انرژي پورې اړه لري. یعنی د صوت که انرژي زیاته وي نو حتما د صوت شدت لوړیږي، که انرژي کمه وي شدت به کم وي. د صوت په انرژي پورې اړه لري. څلورم په څه پورې اړه لري؟ په د صوت په لمن پورې یا په محیط کې چې کومې اهتزازي ذرې دي د صوت په لمن یا امپلیتیود پورې اړه لري. څومره دا بیا د لمن چې دا بیا په انرژي پورې اړه لري. یعنې که چیرې د صوت انرژي زیاته وي نو لمن زیاتیږي او لمن د صوت چې زیاته شوله هغه زیاتیږي، د صوت شدت زیاتوالی کوي. که انرژي د صوت کمه وه نو لمن به یې کمه وي او لمن چې کمه شوله شدت یې کمیږي. نو د صوت په لمن یا امپلیتیود پورې اړه لري. بل په واټن پورې اړه لري. بل مهم فیکتور څه شی دی؟ واټن پورې اړه لري. لکه اوس مثال یو کس په یو ځای کې غږ کوي یا صوت یا خبرې کوي، اورېدونکی ورته نږدې دی، اوس همدغه اورېدونکی له ده نه لرې کېږي، واټن یې زیاتېږي. چې ورڅخه لرې شولو نو هلته به حتما د صوت یا د غږ شدت کمیږي. دغه د صوت شدت چې دی د صوت شدت د واټن له مربع سره معکوساً متناسب دی. معکوسه اړیکه لري. یعنی هدف دا دی چې که چیرې واټن دوه چنده زیات شي د غږ کوونکي او اورېدونکي ترمنځ نو شدت د صوت به 4 چنده کم شي. که واټن 10 وارې زیات شو، یعنی دا واټن 10 چنده زیات شو نو 10 مربع 100 چنده به د غږ شدت کم شي. نو دا خبره ده داسې هم لیکلی شو چې آی متناسب د یوې پر آر مربع. د شدت د مربع قانون هم ورته وایي. یعنی دا صوت چې دی دا هم د نورو الکترومقناطیسي څپو په شان او د تودوخیزې تشعشع په شان د شدت د مربع له قانون څخه پیروي کوي. دغه مهم ټکي دي. دا فیکتورونه یا عوامل د صوت د شدت په کمولو او زیاتولو کې رول لري. باید یادونه وشي چې د غږ جګوالی او ټیټوالی، مثال څوک غږ اوري یا دی په خپل ګمان باندې یا ټیټ غږ ورته وایي یا جګ، دغه د غږ ټیټوالی او جګوالی چې دی دا یو فیزیالوژیکي خاصیت دی. یعنی دا د غوږ په حساسیت پورې او د غږ په انرژي پورې اړه لري. د غږ ټیټوالی او جګوالی چې دی دا یو فیزیالوژیکي خاصیت دی. یعنی دا د غوږ په دنده پورې اړه لري چې غوږونه فرضاً څومره سالم دي. په نه یو کس په لوړ غږ باندې خبرې کوي، جګ غږ باندې، خو یو کس هغه باندې پریکړه کوي چې دا غږ جګ دی، او بل کس چې غوږونو کې څه ستونزه لري هغه وایي چې دا ټیټ غږ دی. نو دغه ټیټوالی جګوالی فیزیالوژیکي خاصیت دی. یعنی دا د غوږ په وظیفه او دنده پورې تړلی دی. همداشان د غوږونو په حساسیت پورې چې غوږونه څومره بیدار دي. فرضاً بعضې کیدای شي ټیټ غږ وي، غوږونه بیدار وي، هغه په اسانۍ سره واوري، بعضې بیا نه اوري. نو دا د غوږونو په حساسیت او خپله دا د غږ یا د صوت په انرژي پورې ټیټوالی او جګوالی اړه لري. بله یوه موضوع چې دا د غږ چټکتیا پیدا کول دي د رزونانس په واسطه. د غږ چټکتیا د رزونانس په واسطه څنګه پیدا کولی شو؟ لومړی به رزونانس تعریف کو. نور دا چې دغه درس لږ اوږد دی، یو فارمولو ثبوت هم پکې دی، بیا به راتلونکي ساعت کې ورباندې خبرې وکړو. رزونانس څه ته ویل کېږي؟ رزونانس هغه عملیه ده چې په هغې کې غږیزې څپې ځانونه سره هماهنګ کړي. رزونانس ته ویل کېږي. دا هغه عملیه ده یا هغه پروسې ته وایي چې په هغې کې غږیزې څپې یا صوتونه ځانونه سره هماهنګ کړي. دا د غږونو هماهنګ کولو ته رزونانس ویل کېږي. د رزونانس په واسطه هم د یوه لابراتواري یا تجربوي اړخ لرونکې عملیه ده. دې رزونانس په واسطه مونږ کولی شو د غږ چټکتیا د دې فارمول په مرسته پیدا کړو چې وي مساوي کېږي له 2f ضرب L2 منفي L1. دا یوه خاص تجربوي عملیه ده د صوتي پنجې په استعمالولو سره په لابراتوارونو کې د غږ شدت یا د غږ هغه چټکتیا معلوموي. هم باید یادونه وشي چې په هوا کې د غږ سرعت د وي مساوي لامدا ضرب
اف له دغې رابطې نه لاسته راځي. په هوا کې د غږ چټکتیا یا سرعت وي مساوي کېږي لمدا ضرب اف له دې فارمول څخه لاسته راتللی شي. په رزونانس باندې بیا انشاءالله په راتلونکي ساعت کې تفصیلي خبرې وکړو. ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه و. د رزونانس عملیه او د هغې فارمول ثبوت یو څه خبرې پکې دي، په راتلونکي ساعت کې به ورباندې بحث کوو.